موږ هره ورځ له افغانستانه د جګړو او بدمرغیو ریپورټونه اورو، خو په هیواد کې داسې بیلګې هم شته چې د ژوند او رنګینیو خبرونه ترې ترلاسه کیږي. په دې ورځو کې چې موسم سړیږي، په پلازمینه کابل او ځینو سیمو کې د واورو ورښت پیل شوی. دلته په جلال آباد کې هوا معتدله او بازارونه ورځ تر بلې په ګرمېدو دي. ګڼ خلک له کابل او ځینې یخو سیمو دلته د میلو او ساعتېریو لپاره راځي. دا د جلال آباد ښار د بېسودو پل غاړه ده چې ګڼ خوړنځایونه پرې ودان دي. راځئ زه غواړم دلته له ځینې خلکو سره خبرې وکړم. ملګرو سره انګورباغ کې یو ځای شوم، دلته راغلم. دغه ځای خو ځکه ښه دی چې د ښار نه لرې دی، د شوره لرې دی او دا ماحول یې ډېر ښه جوړ کړی دوی. دلته د سیند غاړه هم ده او خوراکونه یې ډېر ښه خوراکونه دي. پرتله انشاءالله کارونه اوس ښه شوي دي او ښه کېږي. کارونه او کاروبارونه دا ټول چې دي د امن پورې تړلي دي. هر ځای کې چې امنیت وي، صلح وي، خلک امن محسوسوي، نو هلته چې دی کاروبار روزګار ټول وده کوي. چې امن نه وي، ټول خلک په ډار کې، څوک د کوره نه وځي، نو کاروبار به څنګه ښه شي؟ کوم ځایونو نه خلک راځي؟ دلته د کابل نه، د کندهار نه، د مزار شریف نه، د ډېرو ولایتونو نه دلته خلک راځي. د ننګرهار سیل ته راځي. موسم تغییر سره بازار اغېز کړی دی. موسم داسې دی چې د ژمي ننګرهار چې دی، ننګرهار ولایت خو ګرم دی، نو په دې خاطر باندې د ژمي دلته ډېر خلک زیات راځي، ځکه د هوا توده ده. په جلال آباد ښار کې د بېسودو پل غاړه او د رونټه هغه مشهور ځایونه دي چې هر ماښام او هر غرمه پکې ګڼ شمېر خلک لیدلی شي چې کبابونه او ماهیان نوشیجان کوي. معشوق صاحب، سیمه نیوز، جلال آباد.